طالبانو د ملي بیرغ په هکله خپله پریکړه بیرته واخیسته. دا چې چا ولې پښیمانه کړل ویډیو وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لوګو له ملي بیرغ څخه سپین رنګ ته راواړوله او همدارنګه د افغانستان ملي بیرغ په هکله پریکړه وکړه چې باید له دولتي شعبو څخه وایستل شي، د خلکو ترمنځ ناندرۍ راپورته کړي. خلکو ملا هیبت الله ته منسوب دا فرمان له افغاني ارزښتونو سره کلکه دښمني وبلله او له دوی څخه یې د دې پریکړې په هکله وضاحت وغوښته. اوس تازه داسې ښکاري چې طالبانو خپله دا پریکړه اخیستې او د ملا شیخ د دې فرمان چې ملي بیرغ به منع کړي په هکله د څېړنو ویلي دي. راپورونه خپاره شول چې ولې کوم رسمي سند نه دی موجود چې ثابته کړي دا فرمان رښتیا هم د طالبانو مشر صادر کړی. د طالبانو یو ویان بلال کریمي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د ملي بیرغ د ممنوعیت په اړه د فرمان پر رښتیاوالي څېړنې کوي ترڅو معلومه کړي چې دا فرمان رښتیا هم د طالبانو مشر ورکړی دی که نه. کریمي وویل په دې اړه څېړنې روانې دي ترڅو معلومه شي چې په دې فرمان کې څه لیکلي او ویل شوي دي. هغه د ملي ټلویزیون له لوګو څخه د ملي بیرغ ایسته کول او سپین رنګ ته تغییر ورکولو په هکله وویل چې یوه اداره حق لري چې څنګه د خپل ځان لپاره لوګو لګوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د دې فرمان په هکله دې بیرته له سره کتنه وکړي. د شیخ ملا هیبت الله له لورې د یوه داسې فرمان هیله نه وه، خو چې وړاندې شو نو د افغانانو سخت غبرګونونه یې راوپارول. خلک طالبانو ته مشوره ورکوي چې باید په داسې اساسو شرایطو کې باید پر داسې موضوعاتو باندې کار ونه کړي چې خلک پرې تحریک باندې راځي. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که تاسو د طالبانو د پښیمانۍ په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.